له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتلو سره په افغان امنیتي ځواکونو د خلکو باور ډیر شوی. اوس د هیواد د 15 سلنه سیمو امنیتي چارې افغان ځواکونه مخته وړي او دا چاره به له 2014 کال وروسته په بشپړه توګه افغان لوري ته وسپارل شي. افغان دولت او نړیواله ټولنه زیار باسي چې افغان ځواکونه تجهیز او وروزل شي. موږ همدا اوس په حربي ښوونځي کې یو. ورونو د خدا پامان. امید و آرزوی ما هم است که از اینجا بخیر به اکادمی نظامی را پیدا کنیم و مسلک پیاده را انتخابم است که مسلک پیش ببرم در آینده به مردم وطن خود خدمت کنم. د ما ارمان دغه ده چې خوب برجسته قومندان جوړ سم. خو بشه برجسته قومندان چې په پیاده ډول په معیاربه کې د یو ښه مورال وښیم او د یو ښه پوهه لیاقت ترلاسه کړم او دغه مې ارزو او هیلم ده او انشاءالله کوشش و توان کوم. د مور و پلار دعاوې راسره دي انشاءالله. نسبت به شوق و علاقه‌ای که داشتم شامل اردو شدم و فعلا در به 16 خاص درس‌های خود نرمال سپاره میکنم و در آینده میخوایم یک دکتر مجهز شوم تا در اردوی افغانستان تا در مردم غریب افغانستان خاصه با مصدر خدمت شوم. حربي ښوونځی د افغان فوج د مهمو روزنیزو مرکزونو څخه دی. دغه ښوونځی په 1412 کال جوړ او بیا رغونه یې په 1480 کال د ترکیې هیواد 12 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت ترسره شوی او د بېلابېلو واکمنیو پر مهال یې شاوخوا 4,000 فارغین ورکړي. اوس مهال په دغه ښوونځي کې 1415 زده کوونکي په عصري او نظامي زده کړو بوخت دي. قسمی که پیشتر گفتیم نصاب تعلیمی معارف در حربی 16 قابل تطبیق است و یگانه مضمون نظامی برای افزوده شده از اینکه لیسه نظامی هستند. جم نظام موږ د څلور تعلیم نامو په اساس باندې دلته مخته وو. د اصول نامه ده، د جم نظام تعلیم نامه ده، د خدمات او قراولو تعلیم نامه ده او د ډیسپلین تعلیم نامه ده چې دا څلور تعلیم نامې د دې په ښوونه او روزنه باندې ډیر زیات اهمیت لري. د حربي ښوونځي زده کوونکي هر سهار د 1 ساعت لپاره په دغه ډګر نظام ترتیبوي. د ملي سرود او د سرتیري د ترانې تر لوستو وروسته ټولګیو ته ځي. د حربي ښوونځي د پلان امیر ډګروال نیک محمد وایي زده کوونکي د پوهنې وزارت د لایحې سره سم خپلې زده کړې پر مخ وړي خو ترڅنګ یې نظامي زده کړې هم ورکول کیږي. په اونۍ کې 2 ځلې د قرآن کریم ختم او دیني زده کړې د زده کوونکو د 4 ساعته مهالویش برخه ده. تقسیم اوقات 24 ساعته بالا اطلاع از ساعت 4 صبح الی 9 بجه شب تطبیق میشه که در طول از این اجرای اتمام صبح است، ادای نماز است، از ساعت 8 بجه الا ساعت 12 و 20 6 ساعت درسی بالاشان تطبیق میشن. مذاکره درسی از طرف صبح و پیشین مذاکره دارم، درس جمع نظام دارم از طرف صبح و سپورت های عصر است که به داخل تیم های خود که در ساعتی که برایشان طبق تقسیم اوقات 24 ساعته برایشان پلان شده در اون ساعت میرن و داخل تیم های خود ورزش میکنن. دیگه صرف تام شب دارن که میخورن و ساعت 9 بجه شب راپور حاضری گرفتن یا استراحت میکنن. په حربي ښوونځي کې بیا په عملي زده کړو ډېر ټینګار کیږي. په 12م ټولګي کې د کیمیا ښوونکي زده کوونکو ته د کیمیاوي معادلې عملي تجربه کوي. زده کوونکي د عملي زده کړو ارزښت داسې په ګوته کوي. و داخل ارلندمایل با قاعده میندازه همین کاکی که دو سوراخ هست نصب آب میندازه مقدار آب. ببینید گاز استیلین است که دود بسیار چه داره؟ دود غلیظ داره. یعنی کسی که یک چیزی را به چشم خود میبینه و کسی که میشنوه زمین و آسمان تفاوت داره. چیزی را که به چشم خود میبینیم امکان نداره که از مغز ما محو شوه نابود شوه. ډېرې مونږ کوم درس وویل نظري او هغه درس مونږ عملي هم اجرا کړ نو په دې سره د هیڅ وخت لپاره نشي کولی دغه درس مونږ څخه څه شي د یاده ووځي. شما در دیپارتمنت ریاضی و فیزیک هستین صاحب.
در دیپارتمنت ما درسای نظری را در داخل صنفا برشان کار میکنیم و درسای عملی را عملا برشان در لابراتوار ریاضی و فیزیک مربوط همان موضوع میشه. اینجا برشان عملا همون موضوع را که در صنف میخوانن در اینجا برش عملا اجرا میکنیم. دا د کابل د حربي ښوونځي د 11م ټولګي زده کوونکي دي چې همدا شیبه د کمپیوټر په زده کړو بوخت دي. دا چې دوی په دې برخه کې څه زده کوي نور جزئیات له زده کوونکو او له ښوونکي اورو. وکولی شم چې په ورډ پروګرام کې البته افس پروګرام کې په ورډ بخش کې لږ څه ولیکم کار وکړم او کولی شم چې یو نیم کار چې استاد راته درس راکړی په خط وگه سرته ورسوم. و دیگه کمتر خیلی جای رول داره، مثلا در دفاتر است، در موسسات است. با خود شما زیادتر معلوم است که کمتر خیلی رول داره. فعلا توسط کمتر میتونیم خیلی کارهای اجتماعی خود پیش بریم. در صنف 11 در مجموع 2 پروگرام در بر میگیره که یکی پروگرام ورد نامه‌نویسی و پروگرام برای نوشتن کتاب و مجلات و ای است که به طلاب جدولات تدریس می شود. این پروگرام ها را در نظر گرفتیم و در اخیر کتاب خود که از طرف وزارت معارف بر ما داده شده یک قسمت از پروگرام پاورپوینت نیز درس شده که او را برشان می رسانیم. دا چې زده کوونکي څنګه او د کومو ځانګړتیاو په درلودو سره حربي ښوونځي ته لار پیدا کوي، د حربي ښوونځي قومندان برید جنرال خیر محمد خاورې دغه چاره را په ګوته کوي. د هغه شاګردانو ته دغه فورمونه توزیع کیږي یا ورکړل کیږي د خانمپوري په خاطر باندې، د شمولیت د حربي ښوونځي په خاطر باندې چې هغوی عالي نمره ولري، هغوی با استعداده ښه لیاقت ولري، ښه صحت ولري او هغه د ډاکټرانو لخوا نه هغه معاینه کیږي. د هغوی نه یو امتحان په خپله په هغه مربوطه کمیساریګانو کې هلته اخیستل کیږي او وروسته د هغې نه اخرنی امتحان د دیو نه نظر په امر باندې یا په حربي ښوونځي کې یا په نورو تعلیمي مؤسساتو کې اخیستل کیږي او وروسته د هغې نه هغه څوک چې ښې نمرې ویسي هغه په حربي ښوونځي کې شاملیږي. استقامت دامخانه آدی قدم مارش. زده کوونکي د اوسېدو ارام چاپیریال او 1500 افغانۍ میاشتنی لګښت هم لري چې د دفاع وزارت لخوا ورکول کیږي. او زمونږ ډوډۍ دایما همدغه یو ډوډۍ ده چې غرمۍ موږ ته وریجې اوسېږي او هغه قورمه اوسېږي او غوښه اوسېږي او ځینې دا نور شیان اوسېږي. تغییرات هم داره دیگه. صبح همه کیک است، قیماق است، چای است، بوره است. د زده کوونکو تفریح، سپورت او لوبو ته هم پوره پاملرنه شوې ده. په حربي ښوونځي کې 600 زده کوونکي په 18 ورزشي برخو کې تمرین کوي چې له ډلې 215 تنه منتخب لوبغاړي دي. 18 تیم ورزشی داریم که از جمله تیم فوتبال است، والیبال است، بسکتبال است، کرکت است، هاکی است، پهلوانی است، تکواندو است، بوکس است و دیگه پهلوانی آزاد است، پهلوانی کرش است، ژیمناستیک است. همین تیم‌ها فعلا از طرف دیگر همه روزه مطابق پلان مشق و تمرین بالای بچه‌ها تمرین میشه و تطبیق میشه. زده کوونکي سپورت او لوبې د ذهني ودې او پراختیا یوه برخه بولي او اهمیت یې داسې په ګوته کوي. ورزش یک الگو است برای ما جوانان، بتونیم که خود ما را به زینه‌های بالا بتونیم برسانیم. نه تنها علم بلکه علم به طریقه به دست میاد که ما بتوانیم در پهلوی سپورت موفق داشته باشیم. ما کې ډیر تغییر راغلی. زه ورزش کوم هر وخت 3 بجو تر 4 پورې ورزش کوم جمناستیک کې. د کابل په حربي ښوونځي کې د زده کوونکو لپاره د ګڼو اسانتیاو ترڅنګ یو هم د دغه روغتیایي مرکز شتون دی چې 24 ساعته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خو دا چې په دغه روغتیایي مرکز کې د دوی لپاره کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي په اړه یې زده کوونکي او مسؤلین داسې وایي. څه مریضي مې درلوده، ډاکټر ته مې راغلم او دوا یې راته راکړ. ښه دی، زموږ ډاکټر صاحبان موږ سره ښه همکاري کوي او دوا هم ښه دی، هر څه زمون تا مهیا ده. سر ما کم یک ظرفیت می آمد، به خاطر آمدم در اینجا. سرطبیب ما را آورد در اینجا، سیروم برای ما چالان کرد. فعلا صحتم خوب است. موږ
په تعداد د 20 بستره په کلینیک د حربي ښوونځي کې موجود دي چې په هغو بخش کې بخش انتانی جراحي او داخلي مریضان موږ بستر کې وو او د ورځې 70 الا 80 مریضان موږ سرپا معاینه کی. د حربي ښوونځي زده کوونکو ته د 40 ښوونکو لخوا چې 2 پکې ترکي ښوونکي د زده کړې ورکول کیږي. ترکي، فرانسوي، روسي، الماني او انګلیسي ژبې د دوی د زده کړو په درسي نصاب کې شامل شوي دي. Peki bugün dışarıda hava nasıl? Bugün dışarıda hava güneşli. Evet, bugün dışarıda hava güneşli. Teşekkür ediyoruz. به خاطر از ما لسان ترکی را میخوانیم چون ترکیه یک کشور دوست است با ما و از ترکیه هر سال برای هر سال بورسای تحصیلی میآید. موږ ته عربي ښوونځي کې ترکي ژبه دا ګټه لري په کال کې 10 نفر یا 40 نفر بورس راځي بیا که بورس موږ لاره پیدا نه کړو اکاډمي ته لاړ شو هلته موږ کولی شو ترکي ژبه کې غونډه واخلو. د حربي ښوونځي قومندان وایي ډېری زده کوونکي په حربي ښوونځي کې له 3 کلنو زده کړو وروسته پوځي اکاډمۍ ته او یو شمېر نور یې بیا د بورسونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته لار پیدا کوي. ترکیې ته، هندوستان ته، چین ته او نورو ممالکو ته دوی بورسونو ته ځي او کله چې خپله د خپل د افغانستان د اکاډمي په حساب باندې دوی دغه امتحان ته آمادګي نیسي او دوی امتحان ورکوي. وروسته د دې نه چې دوی عالي نمرې واخلي هغه معیار د نمرو چې هغه ورته تثبیت شوی دی هغه پوره کړي دوی په اکاډمي کې شاملیږي. نظامی قوتونه په ټوله کې د یو هیواد د پولو او امنیت ساتنې دنده پر غاړه لري خو دا هغه مهال شونې ده چې د دغو ځواکونو بنسټونه غښتلي وي. د کابل په حربي ښوونځي کې د دغو ځوانانو روزنه د همدې برخې یوه هڅه ده او همدا ځوانان دي چې هیواد به په راتلونکي کې د یو ښه پرمختګ لور ته بیایي.